او په انفرادي ګناهونو باندې الله جل شانه عذابونه نه راولي چې کله یو ګناه اجتماعي شي ډېر خلک راجمع شو ټول خلک ګناهونه کوي اجتماعي ګناهونه شروع دا فحاشي چې اوس شروع دا اجتماعي شروع ده هر سړی په فحاشۍ کې مبتلا دی ګواهي پټول دا د دین اسلام او د شریعت د اصولو خلاف ورزي ده صحیح شوله که نه او په قانون کې دا سړی مجرم دی د الله جل شانه په قانون کې هم مجرم دی او د پاکستان په قانون کې هم مجرم دی یو سړی مطلب چا ګواه جوړ کړو صحیح شوله که نه لکه ما د پلانکې کار ولیکو ته پکې ګواه شه تاسو 2 کسان پکې ګواهیان شئ تاسو 3 5 شپږ پکې ګواهیان شئ او سبا له بیا دغه ګواهي پټه کړي چې هلکه زه خو په دې کار کې نه وم دا کار ما نه و لیدلی نو دا د حرام او ناروا کار وکړو ناجایز کار دی وکړو دا د دین اسلام د اصولو د هغې د قوانینو خلاف ورزي وکړه الله جل شانو به د قیامت ورځ باندې تپوس کوي او یا رالی په غلطه باندې د ګواهي ورکړله لکه زمونږ د عدالتونو دا نظام وګورئ ورشه ګواهیان بار ګرځي خلک یې ځان راونیسي او 1000 روپۍ ورله په جیب کې کېږي راشه هلک ګواهي دی وایي که راشه هلکه ضمانت دی وایي که دا ضمانتونه خلک داسې کوي که نه کوي نو بهرحال په دروغه باندې ګواهیانې ورکول یا په دروغه باندې ضمانتونه کول چاله چې سړی د موقع نه د محل نه خبر نه او د کار نه خبر نه او دی لاړ شي په دروغه باندې ګواهي ورکړي نو دا انتهایي د بل سړي حق دی وواو ستا په ګواهۍ باندې که د یو سړي حق بل ته میلاو شو څونه غټ ظلم دی وکړو داسې دې وکړه لکه سړی چې د پردی حق ووایي او د حقوقو متعلق مونږ ډېر شي خبرې اورېدلې هم دي کړې هم دي او خبر یو د دغې نه نو بهرحال ګواهي پټول یا په دروغه ګواهي ورکول دا د بل مسلمان حق وهل دی د مسلمان نه بلکې د هندو خلاف به هم په دروغه باندې ګواهي نه ورکړي صحیح شوله هغه ځان له په یو دین باندې دی دي نو هغې سره زما ستاسو دغه نشته دی ذاتیات نشته دی د دین اسلام او د کفر مسله ده هغه ځان له مسله ده خو یو سړی دی او کافر سړی دی او دلته زموږ په پاکستان کې ډېر شی دي که نه عیسایان هم شته دی او قسما قسم یهودیان هم شته دی دغه قسما قسم خلک دي نو که چېرته د هغه څه مسله راغله او ته په عدالت کې طلب کړی چې هلکه راشه د متعلق یا د خلاف ګواهي ورکړه او ته لاړې په دروغه باندې ګواهي ورکړله د دې دپاره چې لکه دا خو عیسایي دی راشه راګیره کړه نه جي نه ولې راګیر کړه تا ته چا دا حق درکړی دی نو دا حق ما ته نشته دی بهرحال په دروغه باندې ګواهیانې ورکول انتهایي ظلم دی یا دغه پټول ګواهي پټول په دروغه باندې ضمانتونه چاله کول غلط کار دی خره شریعت خلاف ورزي ده مونږ د شریعت خلاف ورزي شروع کړله قسم په خدای عذابونه ته مونږ نه کوو اوس بېګا دا زلزله مونږ خو هسپتال بېګا مونږ د یو مسله راپېښه شوه زما مشر ورور هغه باندې څه درد راغلی نو 12 بجې 12:30 بجې چې موږ هسپتال نه راغلو هغه زلزلې نه خو مونږ نه خبر شي په ګاډي کې به یا به څه چلو ډېره زیاته زلزله ووایي او ډېر زیات نقصان یې کړلی دی کونړ چېرته او په افغانستان تباهي کړه ډېر کورونه به خلکو باندې راګوزارئ دا د خدای عذابونه دي ګورئ دا زمونږ د غلطو غلطو کارونو د وجې زمونږ د کردودونو د وجې نه بیا خلک وایي دا خو بس معمول قصه ده او دا دی او ښکته دی او بره دی او زلزله راغله خو دا د معمول قصې نه دي تاسو ته ما ویلي دي ګوره دا د الله جل شانه عذابونه دي او په موږ باندې را روان دي بس صرف په یوه خبره وبس کېږو چې هر سړی ځان سیده کړي بس الله جل شانه ته رجوع وکړي توبه وباسي په سچه باندې توبه وباسي او الله جل شانه ته رجوع وکړي صحیح شوله که نه پرون دلته په هغه نکاح کې ناست نو یو سړي قصه شروع کړه چې یاره پلانکي ځای کې یو سړی دی او امیر صاحب دی او تبلیغ کې مزي راځي او پردی ځمکه باندې قسم وکړو قرآن یې پرې وکړو پردی ځمکه یې په خپل حق کې خو اورېدلې قصه وه خو به هر حال لکه دغه حالات دي زمونږ ما ورته جومات کې مونځ 15 وخته کوو خو دا نه چې د پردو حقوقو خیال نه ساتو نورو خلکو حقونه مو وهل او په انفرادي ګناهونو باندې الله جل شانه عذابونه نه راولي چې کله یو ګناه اجتماعي شي ډېر خلک راجمع شو ټول خلک ګناهونه کوي اجتماعي ګناهونه شروع دا فحاشي چې اوس شروع دا اجتماعي شروع ده هر سړی په فحاشۍ کې مبتلا دی هر سړی په ټیک ټاک او په سوشل میډیا کې لګیا دی او ډانسونه کوي ګډاګانې کوي ګانې بجانې اوري ګډمې ګډوي پردی جنکۍ ګډوي او دا کوي هغه کوي نو دا اجتماعي ګناهونه دي د دغه ګناهونو د وجې نه الله جل شانه د عذابونه راوستلي دي نو دغه یو حل دی چې بس الله جل شانه ته رجوع وکړو د الله جل شانه نه معافي وغواړو چې خدای بس مونږ ولیدل هر څه ولیدل ټیک شو لکه دا مسلسل تقریبا د 2005 نه پر دې خوا وختي یو کس قصه کوله چې هر 15 کاله پس د عذاب را روان